والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نن تیر خطبه کې من او تاسو د رب العالمین د یری تذکره وکړه او د آیتونو کې شپږ شمبرایت کې الله رب العزت دا خبره کړې ده قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين من په دنیا کې د رب العالمین نه یریدو د دې په نتیجه کې دا چې الله رب العزت جنت ته ور داخل کړو درې خبرې ځان سره یاد وساتئ اول چې مونږ کې بدای استعداد کړه پیدا شي چې مشفقین د رب العالمین نه یریدون کی شو دویم اثرات د دې یری بسې دریم په دې کې د سلف یره اهل علم فرمایي مشفقین من بد الله نه په هغه وخت کې د یری والا شو چې کله دا و اندامونه اسمه وسوسه صحیح استعمال شي پښتون اخر کې کوم اول د ټولو نمخ کې جبا دویم د انسان سترګې دریم د انسان نفس څلورم لاسونه پنځم پښې شپږم دماغ اوم زړه دا چې کله د انسان په صحیح معنا باندې استعمال شي نو یاد ساتئ مشفقین من په دنیا کې د الله نه یریدو ذکر رب العالمین منغو تاسو لا جنت را نصیب کې خو ولې موږ به کله استعداد ولا شو د مشفقین د دې مصداق به کله وګرځي چې کله موږ د درې کار وکړو اول د رب العالمین سره محبت توجه قرآن کې الله عز وجل فرمایي چې تاسو د سې دعا غواړئ چې ربا کله دې موږ له هدایت کړي به ته مونږ واړه او دویم تملق احتیاج زمونږ رب العالمین لا د رب العالمین د وقار عقیده وساتو بیت دې سره به د خوا کې د څاڅ کې د معنی نه پیدا کړي او ضعفا جګړې مګړې ونکو او دریم هغه دمکینی چې کم د ورسه آیتونو کې راځي یا مخکې تیر شو د زمون برزړه کې پرتی نن په دې شپږشتم نمبر آیت باندې خبره ده قالو دی ویلې چې انا كنا قبل في اهلنا منګه په دنیا کې په خپل اهل کې د رب العالمین نه یریدو د الله سره محبت رب العالمین له احتیاج او د دمکانو نه یرا د بعضی سلف مولانا سے بعضی د یری واقعات او حالات سری فنامه یو عالم دی
هغه وایي چې کله به سبا شو نو ما به د خپله پوزه کته چې هسې نه زما د ګناه د وجې نه دا توره شوي نه یو الله عز وجل زما دا شکل وړاندې نه کړي. څومره عجیب. او په دې سلفو کې بعضې داسې سلف و مشفقین د رب العالمین نه ایریدونکي چې هغوی به مرګ خوښ نه ګاڼو. یو ورځ دې چا پوښتنه وکړه چې ولې د رب العالمین د فیصلې نه ته اخوا دېخوا کوي او د دې مرګ نه یېرېږي؟ وی یاره زما سره دا ده که زه چېرته مړ شم او دا خلک مې په دې قبر کې دفن کي دا قبر مې بار نه ونه غورځوي. په ایمان یې دا مشفقین مونږ چېرته نه یو، ونه شرمېږو. حسن بن صالح یو ورځ په دې لاره باندې بار ووتو، پټو کې شاوخوا یې د اطرافو کې ملخان وکاتو نه ایسته بېهوشه شو. چا دې پوښتنه وکړه چې اشنا ولې چې کله هوش کې راغی؟ وی اقا آیتونه ما لره معلوم شول تاسو به داسې شی لکه ملخان خواره واره، بل ځای کې وایي کالفراش، پتنګان ابتدایي ګډ وډ روان وو، ملخانو غوندې وروسته بې بنیغ روان شو. لقمان حکیم د خپل بچی له د الله د یېرې په باره کې توصیې کولې. نږدې عن قریب چې ایسته هغه وفات شو. علي بن فضیل هغه له به خلکو قتیل القرآن ویلې، مشفقین دا ډېر جامع لفظ دی. قرآن دا اول نه اخره پورې تر مرګ پورې خلاص نه کې، ځکه چې د جهنم آیتونه براله بېهوشه بشو، وبېرېدو، ورخطا بشو. حتی تر دې پورې په یو مجلس کې ناستو وی چا د قیامت تذکره وکړله. پیښه دا ده چې بېهوشي په ده باندې په دې مجلس کې راغله. هغه عالم ویلې وی کماله چېرته پته وي چې علي بن فضیل په دې مجلس کې ناست دی، ما داسې آیتونه نه ویلي او داسې احادیث. زراره ابن مره په نامه باندې یو بل عالم د سورې مدثر هغه آیتونه ویلې وی چې کله پوکې وکړې شي فی الناقور، داسې آیت دی عبدالودوده، اس طرح پرېوتو مړ شو. دا به څه حالات دي، څه پریشاني به وي. سفیان ثوري به کله کله په دې مجلس کې وژړل. چا به ورته ویل ولې ژاړې؟ وی انسان چې کله د منافقت آخري ډګر له ورسېږي د سترګو مالک شي، چې وغواړي ژړا، چې وغواړي ودرېدل. هسې نه چې موږ منافقان نه و د الله په نیز باندې. حدیث کې راځي ورځ نبی کریم علیه الصلاة والسلام جبریل نه پوښتنه وکړه چې یا جبریل څه وجه ده چې کله زه تا او اسرافیل وګورم په هېڅ وخت کې د خوشحالۍ حال کې معنی درېدلی، هغه د ژړا په حال کې دی، خفګان په حال کې. وی چې کله رب العالمین دا اور پیدا کړی دی نو دا یریږي چې اسنه الله عز وجل ما ورونه غورځوي. دا ګوره ملائک دي جنتین. بعض علماء دا خبره ذکر کړې ده چې د رب العالمین نه ډېر اریدونکی څوک دی چې کم سړی الله پیژني، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم. انما یخشى الله من عباده العلماء. عالم بالله بامر الله، بالله بامر الله. الوسیر هلمانی کې درې واړه وایي. علم دې ته ویل کېږي کفا بالخشیة علما، چې کم سړی د الله نه ویریدو بس دا عالم دی. که زوم کتی که زیدی که عمری که بلی که بل.
او درې قسمه انسانان د بعض خلک د دین یریږي چې الله انده زمانه کې اسمنګ نه جرم ونشي لکه ورسره ابو هريره سره یو قول بیانو نبوي صاحب لیکلي چې په سلف کې بعضې د سلف تیر شوي دي د خپل اولادونو به توصیه کوله چې ګوره په دې ځای کې موږ تقریبا 50 کاله وخت تیر کړی دی زموږ نه پکې ګناه شوی د ګناه ونه کړي او بعضې خلک به د دې په باره کې اریدل چې اصلا زموږ د اعمال رب العالمین دا رد نه کړي مشفقین دا ډېر جامع لفظ دی او څوک به د خپلو عواقبو باره کې اریدل چې رب آخر به څه إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين عمر رضی اللہ عنہ قول نقل دے شکل انسان بیجے خندا کی تقریبا 14 نقصان نه بده کې پیدا کیږي خو یې وڅ ویلې دي وې د انسان زړه مړ شو چې کله زړه مړ شو نو الله عز وجل شداد جهنم ور اوغرزي دا ډېر اولاد دی قسمه وسو مبارک وسو وې چې پلانې سړی کورونا شوی دی د زړه تکلیف لري څومره ورخطا یو هلته واکسین دی دلته واکسین دی منډه وترړه لیکن زړه مو مړ دی ور له داخليګو عمر فرمایي چې د خلکو بالکل علاج دغه ونه کینو مشفقین تړي جامع لفظ دی سيدنا وامامنا ابو عبيده بن جراح رضي الله تعالى عنه بویلی مشفقین آیات په تشریح کې مفسرین وایي وې د انسان د زړه شیدل لکه به تور مثال یو مرغۍ اوړي راوړي او قلب له قلب څخه وي چې اوړي راوړي ابو درداء البانی رحمه الله دغه مثال ذکر کړي لکه باڼه کا چې په دشت کې پرتر او د آباد پر راشي په یو جانب واړي د آباد پر راشي په بل جانب واړي یا د قشان اسمان کې وریز راشي نو ایستا پټي کې دنور د سترګه خو چې کله ښکاره شي بیرې به زیبایي او رونق ورکي حق زموږ دا ګناهونه تر دې پورې د بعضې سلفونو دا خبره نقل ده چې کله په انسانانو کې دا څلور صفتونه پیدا شي دا په ټولو انسانانو کې غوره دي اول د خلکو په وړاندې د عبدالله صحابي په غوندې خندېدل د دې وجنا چې د رب العالمین د رحمت تمه ساتي ولې په بل طرف باندې به د شپې رب العالمین له ژړا کوله الله رب العزت له ژړلو چې رب العالمین ته موږ دې عذابونه کې راګیر نه کې او د دې سره سره چې کله انسان د خلکو په وړاندې اوسېږي نو هغوی له تکلیف نه ورکوي او په خپل ځان باندې بوجي چې ربه کېږي بس مسائل به سره راځي مخله حتی تر دې پورې په سلف کې بعضې د سلف تیر شوي دي مشفقین د رب العالمین نه یریدونکي چې اسمان کې به ورېځ راغله وبه یې ژړل چا به دې پوښتنه وکړله ما زاده ولې وې څه پته لګي مشفقین چې اسنه په دې کې د رب العالمین د خوانه د کانو باران په موږ راونی شي قرآن کې الله عز وجل فرمایي چې د شکانې د ظالمانو نبی بعید چرته لري نه دي عائشہ به فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم کله به چې ورېځ یا باد به نوتونه نوتو به چې باران به شروع شو نو بیا به خوشحاله و بخاري خلک باندې باندې الله برباد کړو حتی تر دې پورې اهل علم فرمایي مشفقین د رب العالمین نه بسرب دسې یریدل وې که چېرته بالفرض والتقدیر یو سړی د مور د رحم نه را پرېوځي تر دې بوډاتوب پورې رب العالمین له په سجده باندې پروتي الله 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 هم دا به وایي چې ربه بیا مې دنیا له بونسي چې زه ستا لپاره عمل وکړم د قیامت د سختیو نه بچ شه مشفقین د آیات د سینه چې اجمالي آیات ته فقط په ورتېر شه تر دې پورې په بعضې روایتو کې داسې راغلي دي که په ورځ قیامت د خلکو سره د اویا انبیا او عملي اویا خو دا سختي چې ګله وګوري
وبوي چې مونږه هیڅ عبادت نه کړی ربه د خطبه په درس کې دا ویل شو بیان کی چې ورس جناب ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه عمر بن الخطاب له ویلې د ستدي غوګونو سره خوا کې دا وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم والله سپین شو د ګری دا سرولې ته هم سپین ګری شوي مشفقین دی آیتونه پیغمبرو د سوره هود آیتونه دا وژړاو فاستقم كما امرت د استقامت معناګانی د استقامت پنځه اسباب مخکې ذکر کړی شی وو غمونو سوره تکویر کویرات اما يتساءلون مرسلات نو پیغمبر باندې مشفقین شاغه دومره رب العالمین نه یریدو موږ تاسو بد الله نه یریږو ضرور خامخا او به سویلی یو روایت کې راغلی دی الله عز وجل جنت ته هغه انسانان داخلي چې هغه تمد ساتي او د جهنم نه هغه انسانان بچ کی چې هغه د جهنم نه یریږي علی رضی الله وکړه کله دی خلق له ویلې وینن د عمل رزدا حساب پکې ګور نشتا سبب یې حسابي پروګرامونه دي د عمل مسله پکې به نشتا سيدنا وإمامنا أبو بكر الصديق مشفقين أغبض رب العالمين ويبديك يفيد من يريدو چکاش يوم مرغوي أسكي پوركي ولدو غاړي کولي خوراکي وکي اسکاکي وکي مړ بشي حساب په نه اگر که خبرې کېږي میدان د حشر کې عمر رضی الله وکړه بل څه ویلي مشفقين في اهلنا مشفقين دا معنا چې من کچرته څاروي وي ګډ وي ایستو شامل منول علل کړي وي څومره خو ابو درداء ویلي کاش مشفقين بوټي وي هكذا ابو ذر رضي الله تعالى عنه عمران ابن حسين بدشي ارمان کو وي کاش ایرا و ایرا على اكما دیو ډیره کې پر سر باندې خودل شي او تیز عاصف بادر الوته و زره زره شي ورڅ ختم به اگر که بخاری کې روایت دی یو کس رب العالمین ډیر یریدو بچول ویلې چې کله شم مر و می سوزوي چې یری په دریاب کې واچو څه په تیز هوا کې الله عز وجل قادر استراجه مکړه ودا کار دی ولې وکي و خوفا منك ربستانه يريدم زي په مدقه باندې جنت للارش مشفقين شف اشفاق يرى امنا ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها اغه بکله ویلي ویلم تلدنی چې کاش زمور نه راوړې او کله د مریم خبره کړې ده نسیم منسیه هیره تیره د سره پیدا نه وي مشفقین حتی تر دې پوري چې زموږ اوسو په دې مشرانو کې باز ډېر د شي ارمانونه کړی دی چې کاش مونږ بوټي وي ختم شوی وي هغه خو نه ده چې په ورځ قیامت به تور مثال الله عز وجل مستر د حسابي خبره به شروع کی بغیر ترجمان نه بغیر دریم ګړي نه عبد الله بن مسعود به ارمان کو سيدنا وامامنا عمر بن الخطاب جنتی صحابي جنت کې کېسته قصر د قصر مخله کېسته هورا لیکن بهم رب العالمین د یری د وجنه دومره جړل وي د سترګونه د بریتانو پر ابن قیم سے فرمایي په الجواب الکافی کې تور لختری شي جوړ شو دا هونه غوندي علامات من چې دا خپل زړه وګورو سلف وګورو نحن في وادن وهم في وادن انس بن مالک اغړونش عبد الله بن عباس حبر الامه البحر
رئیس المفسرین ترجمان القرآن دومره به وژړل چې د سترګو د انانې طرف تک تور شو. تا به دا ګمان کوله کې یو زړه تسمه د یو سړی څپلی. مشفقین دا آیات زمونږ باره کې راغلی، داسې نه چې د بل چا باره کې راغلی دی. سفیان ثوري باره کې راځي، هغه به د رب العالمین د یېرې د وجې نه کله دومره وژړله حتی تر دې پورې به تش مې تېزه کې به تې وینه لاړه. مشفقین دا دومره ګران آیات دی. حسن بصري به دا خبره هم کوله، وی کوم یو اوښکه چې د انسان د سترګو نه اوځي د رب العالمین د یېرې د وجې نه حرام دی چې الله دا په اور باندې وسوځوي. د عرش د ستوري لاندې تقریبا 100 شیونه به یو پکې هغه انسان دی چې په یو ځای الله ځای کې ناست دی، د رب العالمین د عظمت او دهشت او یره لویي هغه په دې زړه کې راتېره کړله او ففازت عیناه سترګې وروسته اوښکې لاړې. یولس اسباب قرآن او سنت ویلي دي چې د انسان د سترګو د نرمایش لپاره. او بیا به څه ویل چې د رب العالمین په نسبت باندې هیڅ یو عمل دومره قیمتین دی لکه څنګه چې د اوښکه ده. اعمال ته لیدل کېږي، انسان ته لیدل کېږي، حتی تر دې پورې حدیث کې راځي او کافر انسان به د الله په وړاندې د ماشوم غوندې حیثیت هم ونه لري. دې سره سره عمل نامې ته لیدل کېږي. او بیا ویلي کوشش دا وکړئ چې دا خپله اوښکې همداسې هغې دنیا له رب العالمین له ویسئ. او بیا ویلي وی که په ټول امت کې انسان د زړه د درد د وجې نه د اوښکه روانه کړي تویه کړي، امید دا ده چې دا ټول امت به الله عز وجل معاف کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ ستاسو باره کې څومره ژړلي الله له. د قرني صاحب یو دغه کې لیکلي وی درود دی په هغه نبی چې د امت په پریشانۍ او غمونو کې پله پله په اوښکې توی کړي دی او دا حقیقت دی. امتی امتی مسلم کې حدیث دی پیغمبر ژاړي، الله عز وجل جبریل رالیږي وی ورته وایي چې ولې ژاړې وی د امت په باره کې موږ دې نه خفه کوو، لیکن موږ هغه د سره پیژنو نه صرف په نامې پیژنو چې محمد ابن عبدالله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قسي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نظار ابن معد ابن عدنان. لپ لپ اوښکې دې پیغمبر زموږ ستاسو دپاره توی کړي دي. د هغه د امت په باره کې د سنت په باره کې زموږ د سترګو نه اوښکې هم نشي. په سلفو کې بعضې داسې سلفو چې هغوی به ټوله شپه ژاړل. چا به دې پوښتنه وکړه چې اشنایانو ولې ژاړئ؟ خاص کر تاسو له خو د رب العالمین د خوا نه بښنه هم شوې ده. نو بیا به یې وویلي چې د آخرې خاتمې غم، لکه څنګه چې سفیان ثوري ژاړي. ابن قیم لیکلي دي په دې خپله مصلا باندې ناست دی، نو طالب العلم ورته ویلي چې ولې څه ګناه دې کړی چې دومره دې وژړل وې؟ د آخرې خاتمې یو ډکې راواخیستو. ګناه خو داسې حیثیت هم لري چې سړي ګناه وکړه وروسته 2 رکعاته مونځ وکړه ایسته به د الله معاف کړي. او بیا یې ویلي چې ای زما ملګرو یو کس دی یو د ویلو ضرورت لري، څه مو خیال دی چې آیا دا به د هغې نه چېرته خاموش کینی؟ کله وحاشه، خاموش کېنستل نشته، مخ په وړاندې روانېدل دي او کار کول دي. معاذ بن جبل د 34 کلو په عمر کې یو ځوان صحابي د یمن والی د پیغمبر محبوب د علماء رهبر فقیح، هغه وژړل په وخت د وفات کې. یو چا ورته دا خبره وکړه چې ولې دې وژړل؟ انت کذا کذا کذا، ته خو داسې ته خو داسې ته خو داسې. یو پیغمبر د سره مینه ده، وی خبره د درست سره خو ولې پیښه دا ده
چې الله عز وجل د جهنم او جنت دپاره خلک پیدا کړي د مال معلومات شي چې په کومه دوو قبضو کې بزوم لکه زموږ ستاسو د ناسو ملګرو په باره کې یو کس ووایي چې د دې درس نه وروسته به هغه اعدام کېږي وژلی کېږي به هېڅ چېرته به مشړه ونه کړي ډېر په اودس کې رب العالمین له به هغه انقیاد وکړي نو ځکه دې مقام کې ویلې مشفقین عبدالله ابن عمر به ویلې یو قیمتي خبره یې کړې ده وی که چېرته د رب العالمین د رضا په خاطر باندې زما د سترګو نه یو څاڅکی وینه وښه وځي وی تا بس ما په نس باندې دومره قیمتي او مهمه تمامه شي چې 1000 دینار راوالم د الله په نامه صدقه کم په هغې کې به خوند دي خو لیکن د دې خوند ماله زیات دي دا سړی بېله مسله ده ښه چې موږ الله له وژاړو بل چا نه البدایه والنهایه کې ابن کثیر د عیسی علیه السلام نه هغه 11 صفتونه د ماشوم ذکر کړي دي یو پکې ژړا ده زر ژړا کېږي په معمولي خبره باندې غوټ سپینې سپینې اوښکې را روانې کړي عبدالله ابن مسعود چې کله وفات کېږي عبدالرحمن له 4 خبرو باندې وصیت کوي یو ورته په دې خبره باندې کوي چې اتق الله د الله نه ویرېږه او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي له وایي چې اتق الله حیثما كنت خلکو سره د ښه اخلاقو مظاهره وکړه کله چې درنه بدي وشو وروسته به نیکي وکړه او بیا ورته چې وبکې علی خطیئتک پر خپله ګناه دې لږ وژاړه املک علیک لسانک د خپله ژبه یې د ځان سره بنده کا او کور دې تعالی ځای درکړي څومره عجیب اره خبره د سرو زرو مشفقین ابو هريره رضی الله تعالی عنه بکره په خپلو دعاګانو کې دا وی اللهم ان اعوذ بک الله سے پتا باندې پنه نسم چې بزنا کې واقع نشم کبیره ګناه کی چا ورته ویل چې یا ابو هريره ته خو صحابي د پیغمبر فقيه ملګری او تر شي دعاګانې کوي وی شیطان چې ژوندې وي زه څنګه بېغمه شم ابن قیم سے فرمایي تر آخري با ژوندې وي چې مړ شي به تیزي دا خبره بدعت دی چې په قبرستان کې اذانونه خلک کوي حسن بصري لم چا ویلی و ودا شي چرته ود کېږي ولو نام ساعتن که چرته یو ساعت ود کېدل الله استرحنا منهم موږ ته ډېر استراحت حاصل کړی وي کله د انسان د خاص اندام د بولو په دې ځای کې د نړۍ کې منډه والي خلکو له دې ګمان وکړي چې ولې دنه تشي میتیږي وته او حال کې هغه دی صرف فقط او فقط دغه انسان په عذابي تعذيبي پریشان کې چې په کومه طریقه باندې پریشان کړو ابو درداء رضی الله تعالی عنہ یو ورځ ملګر له څو غوسه شوی قسم په الله د ایمان رونق او زیبای در باندې نخکاری حلاوت دبیات کې یګه وکچرته اغم درې کیفیت ولا شي لکه څنګه چې تاسو نه غواړم په دې مخ باندې بدیږي د ایمان حلاوت راخارش او به ویلي سلف به لیکلي چې د ایمان حلاوت د پاره لوی سبب شکایت مکوي مخلوق لا د الله د رسول خبره په خپل خبره پیش کړي رسول الله د ارچنه محترم وګړي رضیت بالله ربا دوی پیغمبر د ټول امامانو مقتدا دا وګڼي د پردیس نه نظر باندې کوي حرام خوري اخلاص توحید تقدیر سنت قیامت بارکه عقیده د نیکان ملګرو انتخاب او د دې سره سره انسان دی ذکر د رب العالمین کوي د الله عز وجل د دشمنانو سره دشمنی او به ویلي وکله چې انسان د خپل ایمان حفاظت وکړي وې دې سړي ګټه وکړه ځان له یقیني ګټه ده صحابه چې کله شهیدان شون سبه له فست ورب الكعبه کامیاب شو زمانه کعبه پر رب باندې قسم مشفقین او یرا په دې انسان باندې نه وي سلف صالحین زموږ استاد مشران د څلور عمر په باره کې بس خیرېدل ګناه مې کړی د الله عز وجل بس ما سره د ګناه متعلق به څه کوي اواب دې ته ویل کېږي قرطبي لیکلي شپېته اویا کاله وروسته تا خپل ګناه را یاد شو وژاړه باقي چې کوم عمر مې دې پتن لګي دا په څه کې تیریږي حدیث کې راځي جنت پیدا کې جهنم د جنت د پاره اهل پیدا کې جهنم د پاره صحابه دا ته پوښتنه کې یا رسول الله موږ څنګه معلوم کو جنتیانو کو جهنمین
وی خپل کړنه وګوره کته په دې شي کې رواني چې باغې سړی جنت ته رسیږي جنت ته کې نه ګوره جهنم په طرف باندې لاړې سړی ویریږي چې الله استدراج نه څومره انعامات الله په موږ راکړي دي موږ کوو ګناه او دا چې زه په ګمراهۍ کې واقع موزان له نوم ورکوم د هدایت لکه اکثر اهل بدعو کې دا عادت دی اسحاق ابن خلف د امت مسلمه یو عالم هغه فرمایي چې د ابلیس علیه اللعنت نه په دې کلمه باندې ماتېږي چې په څه باندې بس ما خاتمه تمام شي هیڅ پته نه لګي کله ان شاء الله تشپک درش امور ذکر کوم د کې خاتمي کله چې موږ ویل چې زمون خاتمه او په څه باندې تمامېږي باز د ابلیس د عمله ور باندې موږ را ماته کړه لری مو کړه سفیان ثوری هغه به کله ویلي سفیان ابن عیینه قرطبي اکثر ته نقل کوي وی در رب العالمین قهر در رب العالمین غصه دا د شی مرض دی چې دې لپاره ګوره به علاج نشته علاج دې په صحیح توبه باندې توبه رجوع انقیاد وکړه الله تعالی ابو اسماء په نامه باندې عالم دی یو کس دی امام ابن قیم رحمه الله په الجواب الکافی کې او پرزۃ المحبین دې دوړ کې ته نقل کړی دی یو دروا د غر دې دغه دره د بطور مثال لکه دو شاخونه لري وې په دې مقام کې چې کله دا شاخونه لرل او په وننه وته اراده په دې چې د ګناو د زنا و لیکن چې کله د استور له وکاتو نو است په شړا باندې شو چې ار کله د استور شتره نو اقضا چې د استور پیدا کړی دی هغه څنګه مانو ګوري او هغه حدیث کې چې هغه سړی په زنا باندې قادر وي اتق الله د الله نه ویریږي عبد الله ابن عباس پر خبره کوله وې په ټولو ګناهونو کې خطرناک ګناهدار چې انسان په تقصیر کې واقع وي او د نبی ګناه نه کوي دغه خفګان پینه کوي لکه سلف هغه بچ په تور مثال د شپې قیام الليل ونه په سبب ټول ورځ جړل منګو تاسو کې سکیم نه یو عبد الله بن مبارک له کس ویلي چې دا ډېر اوچت عالم دی په هر فن کې کتاب هر علم کې شعر کړي دی وې دوه کسان دی یو د رب العالمین په دلار کې شهید او بل د الله نه یریږي وې کوم سړی د الله په نږدې قیمتي دی الخائف مشفقین او کله به چې هغه احادیث لکه صاحب د مشکا کتاب الرقاق چې د انسان زړه نرمي خاله به کس نشته راته تاسو دا ګمان کول کوي وې چې هغه غوسه کې او هغه پرشار حالات کې موږ تاسو قران او سنت په هیڅ اثر په باندې نه کیږي پوی ګور باندې نه یو ورځ یو عالم فرمایي عبد الله ابن مبارک مریض زی خاله ورلم چې سورته تسلی وکم د دیوال لمخ واړو په شړاش او سلور خبرې وکړې اسما ور باندې شفقت راغی مې نور زورته سنویم وی الله عز وجل مؤمنان لوی چې قل للمؤمنین یغض من ابصارهم او پیغمبر مؤمنان لوی چې نظر کنټرول وساتي جناب څنګه کوي او به ویلي وی تبعید هغه انسانانو چې په دوی ترازو طول کې دا کمی زیاتې کوي نو مؤمن سره به د مؤمن سره د اعمال څنګه غصب کوي او سوره حجرات کې الله عز وجل فرمایي چې یو کس د بل غیبت نه کوي ویني به قتل به څنګه کوي سخت وشړل زړه می شفقت په وکړو مې زور ته بل خبره نور نه یادو په دې کیفیت باندې د علي بن فضل بارک منګو چې قتیل القرآن د قرآن نه یریدون کې انسان دغه د عقیده او وعیدات نه یریدون کې انسان میمون ابن مهران فرمایي و عمر ابن عبد العزيز په مجلس کې ناس خوراکي وکي مشفقین او به صدر په سر باندې راکش کې وی ویلي وسس بنده دی پر رب العالمین باندې تم ساتي چې الله غفور رحیم دی جنت ته موږ داخل کی څکړه موږ کړه دا عمر به ویل چې سر په سر حساب شوم بس دی نو څنګه لري مقام کې ویلي په اهلنا مشفقین عامر ابن عبد الله رچا دا خبر وکړه وته کنه پر اسمرانو باندې ورځي ویریږي دا وجه څه ده وی قسم په الله ما حیا راځي دې خبره په باره کې د رب العالمین نه چې د الله نه سوا سره بل چا نه ویریږم یره خو واسه د الله نه پکار ده مشفقین د ایتونو استدلال کې ویلي او انسان نه ایمان اخستل کېږي مولانا سے پشپک شرطونو شینو باندې چې ان اسلام په نعمت ناشکری د ایمان په نعمت ناشکری مسلمانانو له ضرر ورکول مؤمنانو له ضرر ورکول خلق سره یره نه پیدا کېدل چې ایمان نه الله وانه لري او یره نه پیدا کېدل چې اسلام نه الله وانه لري مونږ چرته یره کړی دا
مونږ خو چې ګیره پر خودلو چارکونجه جامې دي. ابو المیسره په نامه باندې یو کس هغه سخت وژړل. چا دې پوښتنه وکړه دا ولي؟ وی قرآن کې رب العالمین فرمایي چې هغه آیت څنګه دی؟ ما منکم الا واردها، هیڅوک په تاسو کې نشته مګر واري په دې جهنم ورځي. کلام ولته اشاره کی الته به ډېر تفسیرونه مفسرین کې ورته ریدل دی او پاتې کېدل دی په نیت د سیاحت او په نیت د جرم. عبد الله بن رواحه پیغمبر نه غاړه واخصه وی ژړل، چا ورته ولې ژړې دې آیات وژړولم. یو ورځ د خپل ښځې په مخ کې وژړل، ولې ژړې دې آیات وژړولم. او کله چې موته غزا کې لګيږي شهید کېږي به الته مژړلم دې آیات وژړو. خو مونږ وایو متقین انسانان بالله عز وجل ته وباس. حسن بصری به کله بل خبره کوله، وی ډېر انسانان په دې باندې دوکه شوي دي چې المرء مع من احب. يهود جبه نصارا هغوی د انبیاو سره محبت ساتي دي، هغوی پسې اقتدا نه ده کړې، په دې باندې نشي کامیابېدی. اقتدا عمل دا پکار دی. سفیان چې کله مړو بچی مړ کېدو طبیب ورته راوستو چې وایي کاته دې غم د لاسې دا زړه ټوټه ټوټه شوی و. نو الغرض دا ډېر ګران آیت دی، خو موږ ویلې د سترګو علاج، د ژبې کنټرول، د نفس کنټرول، د لاس کنټرول، د پښې کنټرول، د زړه کنټرول، د دماغ کنټرول. په درې طریقو راځي: الله له عاجزي، الله سره محبت، د دمکینو نه ایریدل. نو معنا دا یاد ده. قالو دی به ویلي یا ویلي دي چې انا كنا قبلو، منګه خو مخکې فی اهلنا په خپل اهل کې یریدونکي د رب العالمین نه. نو فمن الله علينا، الله عز وجل موږ باندې احسان وکړي او بچ کړو د عذاب د اور ګرم کړی شوي. او انا كنا من قبل، موږ مخکې رب العالمین نه ته را مدد شو ورته ویل، هغه مو یادولو. انه یقینا هغه چې احسان کوونکی دی الرحیم مهربانه. شیخ صاحب چیرته مولانا صاحب